یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه وی من یهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کړم. وی ګوره ته خو پیرې، خلق د لاسونه صفایي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرگ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او کدی اوویلې چې زه نو داسې به شي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلې چې زه نو داسې به شي لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړو، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم، نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړي. دا انا ټکی دی ولې و، دا زه دی ولې و، ته څه یې، ته څه یې، که څه یم خو زه یمه. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه، څوک شته؟ هغه کم شی دی چې ته پې ووایې چې زه. نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شو. هر یو چې راشي رونو زه به داسې، رونو زه به داسې، رونو زه به داسې. نو نتیجه به ګورئ، او داسې بدتره نتیجه به ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولي، مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین دپاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټت یې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه مې، که دې زه ووایې نو ښه به نه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک، او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاس. نن وګورئ ستا په ملک کې
से اسراف شروع دا بینر وګورا دا پوسټر وګورا دا بوتان وګورا یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل دا ستا ملک دی دا سب پلیت او بغیرت ملک دی ورشه الیکشن په امریکا کې وشو بغیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کړه او د بدبخت بچو ټول شپه دا د شاخه تاخه زامن راغون کړي او जीतेगा प्यार से बोलो जीतेगा प्यार से बोलो زما د مور میړه जीतेगा जरा शौक से बोलो زما د مور پینځم میړه जीतेगा دا د ګډي زامن چې دي په دې قهر ټول شپه وګونه راته یو لوی عذاب جوړ اسراف ستوي او ظالم ملک او ظالم قوم اسراف ستوي اسراف وای دې ته چې پیسې بے ځای خرج کړي په دې منبرانو کې یو ولار دی مونږ ته جمعات ته درې غوښتي وي دا جمعات کې درې نشته ویل یو 100 روپے به زه چنده پکې درکم دا هغه منبر نن لسنیم لک روپے خالی په پوسټر او بینر او لګولې لسنیم لک روپے او جمعات له 100 روپے چنده ورکړه اسراف ستوي بے ضایع مال خرچ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي دانن په جمعاتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لو اسراف دی زمون بیره مړه مونږ هم چرته لا د سړی ځامن دا جمعاتونو کې دا بمبي نه دي په یو او 10 د شلو او 10 نو بخرج کی په یو او 10 بمبر اپریدي کولاو او چې بیا لادا سي شیخ غوندې ورته ناشتي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوڑا کا خو خلاصه کا وکړه کہ استنجا تکینی لگیا وي تب وای چې چرته کنده کني که سبلا کوي نه دي خراب شي نو په یو او 10 د شلو او 10 نو بتبا کی په یو لوټا استنجام کیږي او 10 یو لوټا دا بمبے دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولې جمعات دا ټولې بے ځای خرچ نو اسراف وای دې ته چې سړی مال بے ځای خرچ یو سړی تماوي چې اسراف دی ته ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګيره چې کله کمه پیسې چې نایله په ګيره کلو ورکه دا اسراف دی ځکه چې ګيره کلو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګيره به پرې دی کنه کله کو به نه نو کمه پیسې چې په ګيره کلو نایله ورکه دا اسراف نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف دا نن چې ستا ملک کې پوسټر چاپ دي چې موږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه وکړو غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړي د غربت خاتمه ته نشي
د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي، د 18 لک روپو په بینس کې ګرځي او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغسته دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بس ورېږي. تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکے ورکے کنی سر فرخ پل بلا تور دروسی زارک شچی چالے ورکے ورکے ما سکار دے جزتا تمینت کو مزارے بیاد دے خزو خزی گردی لگی آدی لنڈری داسی داسی لپٹیا چولی او پدی کوسو کې بلندرې بیګاره ته چاوي وی دلته خزي راوته وی الکان ورپسې شو ما الکان خبرې د سپی ورپسې کړ خزي ګرځي لګي اسمل شو قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګو او یو رانه جمعات ترانه شي او چمړ شي ویم چې خپو کې پړی واچو ممداسم په ډیرانو غرزوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جمعات ته دراتلو قابل دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل صد مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هر باطل ډلې سره مولا مرګره دی هر ډلې سره او ورته وی چې د دې ټولې شملې خوري یو مولا دې دلته یو مولا دې په دې ملک بغیر زیاده او شریعت کانفرنسونه دې جهاد کانفرنس به کول راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپۍ باندې کور او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونو پردای مور زامنې جهاد ته لېږل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख روپۍ باندې بنگله جوړه کړه. نو زما عزیزانو زمونږ د لاسه وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ د لاسه دین ته او اسلام ته اور لګېدلی مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباه ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت ته سپک قتل سړی په ټکي کافر مرزا بیدل یو شاعر و چای اشعار واورېدنو خیال کړی چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره ښه شعرونه یې ویلي چراغه تپوس یو کو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناست دی یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته دی هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناست دی ګیره کلای لګیا چې ورغه داسې ورته وکړه نیمه ګیره کلا و نیمه پاتې و ورته وی چې مرزا بیدل سماری شرا میں تراش ته ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را میں تراشم لیکن دل مخلوق را نه میں خراشم ګیره کلوم خود خلق وړ نه ازارو نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را میں خراشی ته چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بیهوش پرېو نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش چې په هوش کې راغی نو سړی د مرۍ نه ونیو ورته وی جزاک الله کې چشمم باز ساختی